علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمندو ملګرو، ماز همدرد یم او د ګران ملګری نزار شاه منصوري په فرمایش باندې به تاسو سره دا ویډیو شریکیږي. د وخت کې زه د خپل ګران قدرمند ملګری او د ډېر خوږ مشر عبدالقادر مینوال صاحب سره د هغوی په دکان کې ناست یم. عبدالقادر مینوال صاحب یو ډېر ښه شاعر دی او په لنډ بهار کې ډېر آزاد مټ لري، ډېر ښه لیکل کوي په لنډ بهار کې. او د مینوال نت په نوم باندې په موبایل باندې یو نت هم چلی چې د بلها ډېرو شاعرانو غزلې پکې شریکې کړي. د 100 کالو راسې لګیا دی په دې باندې د پښتو په ټولو حالو ځلو کې ډېر په نره باندې ګډون کوي. نو د ګران ملګري د عبدالقادر مینوال صاحب ته بلنه ورکوو چې موږ سره خپل یو کلام شریک کړي. مینوال صاحب، د غزل یو درې شعر دي. څوک چې محبت کوي، څوک چې محبت کوي، څوک چې محبت کوي خدای گو عبادت کوي. واه. څوک چې محبت کوي خدای گو عبادت کوي. کار به د جمود نشي، کار به د جمود نشي څوک چې حرکت کوي. واه. او یو شعر پکې بل دی چې کلي ته راځي جانان، واه، کلي ته راځي جانان ځمکه حرارت کوي. ډېر ښه. همدرد صاحب یو غزل دی ارشاد. لنډ بهر دی چې یم چې لبخوړ عادت، یم چې لبخوړ عادت، یم چې لبخوړ عادت، واه، دا د زما زوړ عادت. واه. یم چې لبخوړ عادت، دا د زما زوړ عادت. او سل کالک وږي یو، سل کالک وږي یو مونږ لرو موړ عادت. سل کالک وږي یو مونږ لرو موړ عادت. او کلک په ژبه ودرېږه، کلک په ژبه ودرېږه، دا کړه ځان له جوړ عادت. واه. کلک په ژبه ودرېږه، دا کړه ځان له جوړ عادت. توره یې بې زنګه وه، توره یې بې زنګه وه و د خان اکوړ عادت. واه. توره یې بې زنګه وه و د خان اکوړ عادت. او نن درځم سبا درځم، نن درځم سبا درځم، دا د خپل زوړ عادت. واه. نن درځم سبا درځم، دې د خپل زوړ عادت. او لیکي و سوچه پښتو، لیکي و سوچه پښتو، لیکي و سوچه پښتو، لیکي و سوچه پښتو و امیر کروڑ عادت. واه. لیکي و سوچه پښتو و امیر کروڑ عادت. او مقصد چې زه یم مینوال پښتون، زه